د سولې عامه کتابتون شاوخوا 2.5 کاله کېږي چې د سولې عامه کتابتون دروازه د ځوانانو پر مخ خلاصه ده. دا کتابتون په کندهار ولایت کې دی. د کندهار لوستو ځوانانو سربیره دې کتابتون ته له نورو ولایتونو څخه هم خلک د لیدلو او مطالعې لپاره ځي. بعضې ځوانان بیا د کتابتون لیدو ته راځي او بعضې ځوانان بیا کتابونه د کتابتون څخه وړي د بعضې مقالو د لیکلو دپاره. بعضې ځوانان چې محصلین دي هغه د منوګراف د لیکلو دپاره مواد وړي. د سولې عامه کتابتون د دې ځوان په نوښت جوړ شوی. رویداد نیوز ترې وپوښتل له دې کار څخه یې موخه څه ده؟ د سولې لپاره مظاهرې وسولې، کنفرانسونه وسوه، بېلابېلې ناستې وسوې، خو هغه داسې دي د یو لنډ وخت دپاره وي، د موقت وخت دپاره وي. نو موږ وغوښتل چې د سولې دپاره دایمي کار وکړو. هغه داسې کار چې د ځوانانو پر اذهانو باندې مثبت تاثیر وکړي. د سولې عامه کتابتون بنسټګر منور احمد واحدي وایي په دې ولایت کې د ځوانانو مینه له مطالعې او کتابتون سره ډیره ده. ځکه خو دا کتابتون هره ورځ د ډیرو لوستو ځوانانو شاهد وي. یو شمیر د سولې فعالان د دې عامه کتابتون څخه د لیدنې پر مهال وویل د سولې په نوم دغه ډول فرهنګي کارونه کولی شي چې د ځوانانو او لوستو خلکو په ذهنونو کې د سولې تعریف روښانه کړي. داسې یو ولایت کې همیشه دې کې د جګړه او د نورو ناخوالو مسایلو راپورونه خپورو په دې څو کالو کې هملته یو فرهنګي کار هم شوی دی. دغه فرهنګي کار لپاره باید نور هم موږ هم لاسونه سره ورکړو او دا باید پراختیا وکړي په ټول کندهار کې، ځکه دلته په فرهنګي مسایلو کې لږ کار ډیر کم شوی دی او دلته باید نور هم کار وشي. په 2020 کال کې په افغانستان کې د سواد کچه لوړه ښودل شوې، خو بیا هم په دې هیواد کې د مطالعې دود کمرنګه ښکاري. که د مطالعې لپاره عامه پوهاوی وشي، ښایي د هر سړي په کور کې دغه ډول کتابتون جوړ شي.